د پاکستانی طالبانو تحریک یا TTP په تازه برید کې 12 پاکستانی پوځیان وژلي دي. د رسنیو د راپورونو پر اساس دا برید نن سهار د خیبر ولسوالۍ په تیرا سیمه کې پر حیدر کنډک شوی دی. رسنۍ زیاتوي چې د برید مسؤلیت د TTP اړوند اتحاد المجاهدین ډلې منلی دی. د پاکستان پوځ د دغه برید په تړاو څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د پاکستان پوځ ادعا کړې وه چې وروستیو عملیاتو کې 32 د TTP وسلوال وژلي. پاکستان په دې وروستیو کې د ناامنۍ په جال کې سخت ایثار پاتې او د نظر خاوندانو په وینا د خلاصون لار ترې ورکه شوې ده. د نظر خاوندان په دې باور دي چې پاکستان د خپلو تیرو کړنو سزا ویني او حل لارې خبرې یادوي، نه یو ځای جګړه. تر دې وړاندې افغان سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي هم د پاکستان ته د پاکستاني طالبانو او نورو جګړه کوونکو ډلو سره له جګړې د خلاصون لپاره د خبرو اترو لاره وړاندیز کړې وه.